بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قرآن کریم دا بیان د مخکې شروع کړو چې الله رب العزت دا خبره واضحه کړه چې تر څو پوری ایمان دا یو انسان راوړلی نه وي نو ددن لوی نه لوی اعمال قبلیږي نه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په خپل کتاب غنیت الطالبین کی چې هغه پیرانی پیر هغه ته ویلی شي او پښتنو کې د لوی ځوان په نوم باندې مشهور دی. دا کتاب دے غنیت الطالبین اغوی پاگی کی لکھی کہ یہ انسان صائم الدہر دے چاہ روجہ نپریدی اور روجہ کالو سرنسی قائم اللیل دے چھ دشپی تحجد نپریدی شپا د لیلۃ القدر دا مقام د بیت الله د خانه کعبه دن دے سمره نسبتونه شو چې دې په بیت الله کې دن ولاړ د لیلۃ القدر شپا عام روټین سره د قائم اللیل دے صائم الدهر دے او چې د په عقیده کې فرق دی د شرک دا نو دا ټوله ابس دا خلا عام خلق دی. هغه وی هیڅ عمل الله نه قبلې چې په عقیده کې شرک دی کفر دی او قرآن دا وی ځکه موږ خو عوام پښتانه کاغی ته چاویل چې دا قرآن وی دا د الله کتاب وی دا وی دا وی او بل چرته ورته چاویل چې را پیر صاحب دا وی او پلان کی بزرگ دا ویلی نو قرآن بیا سائد ته کو د بزرگ خبر آخلو او زک پیر صاحب هم دا ویلی پیرانی پیر صاحب دا ویلی دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لوی ځوان ویلی دی چې یاره د یو انسان که دغه حیثیت باندې کار شي خو چې عقیده د شرک دا عمل غیر مقبول دی. او راشه قرآن ته وګوره چې قرآن د دې په باره کې څه ویلي دي. الله رب العزت د انبیاء کرامو تذکرہ کړی دا په سورہ انعام کې څومره انبیاء دي ګوره شمارې ښه
آیت نمبر 85 کی 84 85 86 دارا روان دی ټول د انبیاء نمونه دي صرف نمونه اخلم ګورا قرآن ذکر کړي اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام او بیا قرآن وئی ومن آبائهم ددی مشران انبیاء و ذریاتهم ددی کشران اغا انبیاء و اخوانهم ددی سرا نور انبیاء خوا کی دا ټول پټولا قرآن دا مسئلہ بیانی ولو اشرکو وردا ټول انبیاء ذکر کړل آیت 88 کیو ګورا ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده دا دمر انبیاء ذکر کړل او بیا قرآن وی بالفرض انبیاء نه خدا ممکن نه ده خو ما او تا ته الله وی چې دا دمر اولو العظم دمر لوی لوی انبیاء ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون کدیم شرک کا نو دیم چې کوم اعمال کړی هغه هم خراب دا د قرآن مسله شوا چې شرک یو داسې ناکار عمل دی چې دا تمام اعمال نیکم ختمي زما استاد خورتا دینا چې د انبیاء بالفرض والمحال قرآن وی ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون چې دا غي اعمال شرک مقابله کې سندي نو زما استاد خورو سدینا نو ما کان للمشرکین راش اوس پل درسی آیات اوس به ته پته ولګي چې مسجد جوړول خیراتونه کول اور منځونه کول او عقیده د شرک ساتل دا هر څه نامنظور غیر مقبول قبولیږي نه دا داسې ناکار عقیده ده قرآن وی الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم هغه کسان چې هغه ایمان راوړه خو د ایمان سره شرک یو ځای نه کا نو اولئک لهم الامن وهم مهتدون او چې شرک ور سره یو ځای کا نو لحبط عنهم ما كانوا يعملون قرآن دلته وی اولئک حبطت اعمالهم دا خلق اعمال ختم دی باطل دی نو په دی وجبانی دی د دین نشي بچ کې دی چې پیغمبر اور صحابه او مسلمان د دې خلاف جهاد نه کوي ځکه چې د جمعهتونه جوړي خیراتونه مور کول نو په خیرات په جمعات په نور عبادت تراغه وخت پورې نشي بچ کې دی چې تر څو پورې عقیده د توحید منلی نه ده چې د الله د وحدانیت او د یووالي عقیده دې جوړه کړې نه ده او کته نه چې الله ور سره دا شرک دی دا څه شرک دی چې راو ټیک د الله هم داسې کولی شي خو بابا هم کولی شي قبر هم کولی شي بزرګ هم کولی شي دارنګې چې دی نو دابوت هم کولی شي ما نه تکلیف چې څنګه الله لري کولی شي نو داسې دا مزار والم لري کولی شي دا شرک دی څنګه چې الله له منښت او نظر و نیاز جایز دی نو داسې غیر الله له بابا له مزار له کاکا له دا بعضې بابا شي بعضې کاکا شي که نه لکه پیر بابا نو کاکا صاحب نو چا نه کاکا صاحب جوړ کړي چا نه بابا جوړ کړي چا نه ابۍ جوړه کړي حالانکه به ډېره کشره وفاتي کشر به وفاتي هغه نه بابا جوړ کړي نو دا چې عقیده د شرک وي نو عقیده د شرک سره ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله نشته قبلېدل د پاره د مشرکانو یو سړی د کلي نه تللی و دغه ته حج ته که عمرې ته تللی و نو د هغه ځینې سوال جواب وکړو چې سوال جواب یې کور ته چېرې په پلانکۍ ورځ به زه چې دی نو راځم
خو ما دا منښته کړې ده چې که زه درلم روغ رمټ نو کاکا صاحب په نوم به چیلې ورکوم نو هغه بیا چیلې والی نو چې حج دې مو که عمره دې مو که عقیده دې دا وه نو سیبا معامله دې ګنده وه چې دا عقیده او نظریه باندې ته طوافونه کوه نو ابو جهل ډېر شی کړي نو چې هغه مو لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هی لک کله نا کله زمونږ نه بعضې ملګري یاره دا شرک څه ته وایي نو د زلیخې کیسه ختمه شي خو چاته دا پته ونه لګي چې دا نر او که ښځه شرک نه پیژني شرک هم دغه دی چې ته من دانی ذمه دار تو ډیری بابا دی شرک هم دغه دی چې ته د ودونو ذمه دار مثال کاکا صاحب دی شرک هم دغه دی چې ته د اولاد ذمه دار پیر بابا هم دی هغه هم ورکولی شي دا شرک دی نو قرآن کریم فرمایي ما کان للمشرکین ندی مناسب یو معنا دویمه معنا نشتا قبل دل د پاره د مشرکینو نو شرک دغه دی که نه پخوا شرک اوس نشته شرک مې کوئی چېرته دی لکه نو خود نشته چې یو سړی ړوند دی نو هغه به انور نشته وایي چې کله انسان نابینا دی نو په هغې کې د نور قصور خو نشته ړوند تی او ته انور نشته نور شته خو ته ړوند دی دنیا ډکه ده ته لاړ شه تا ته به بار پته ولګي چې دا شرک خلک څنګه کوي چا څه منښتې نیولي دي او چا څه منښتې او غیر الله ته روان کړي دي څوک کیر مني او څوک چې کوم دی نو الوا مني څوک سخې مني او څوک چرګه او تور او سپینه مني چا دیګونه خواږه منلي او چا څه منلي او بابا ته وړي او یا یې د بابا په نوم مني او دلته کې تقسیموي نو دا شرکیات دین ورڅه دي څوک خاورې راوړي د قبرونو نه او په ځان پسې سولوي څوک کاڼي راوړي او په ځان پسې سولوي څوک جاروګانې په ځان پسې سولوي او څوک یې غلافونو کې سرونه پټوي څوک یې تیل راوړي او هغه تیل چې دی نو هغه استعمالوي نو دا تیل استعمالول خاور استعمالول دارنګې د هغې غلافونه استعمالول دا په دغه نیت باندې چې په دې به مونږ ښه کېږو دا نور څه دی وایي غوڼ دی او زیړ دی خو نارنج دی دغه ته شرک وایي نو قرآن دا مسله بیانوي چې کله عقیده د شرک ده نو دا ډېره ناکاره عقیده ده ځکه قرآن وایي ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء چا چې د الله سره شرک وکړه گویا کې دی د اسمان نه راپرېوته فتخطفه الطیر مارغانو په لاره کې بسمي بسمي ټوکړي ټوکړي کا او تهوی به الریح یا اغرزولو هواګانو فی مکان صحیح په لویو دشتو کې وغورځاو پتې مو نه لګېده داسې دی تباه و برباد شه د شرک عقیدې سره نو قرآن فرمایي چې عقیده د شرک ده نو ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله اول بسیبا د بغیر انجن نه ډبې نه ځي څومره به لاړ شي دغه انجن دی چې دا عقیده د توحید ده دا به ځان سره دا نورې ډبې مونځ به دې قبلیږي زکات به دې قبلیږي روژه به دې قبلیږي حج به دې قبلیږي عبادات به دې قبلیږي دارنګې چې دی نو د نیکۍ کارونه به دې قبلیږي خو چې کله انجن دی ورته د عقیدې د توحید لګولی دی دا ټول به راکاږي او چې دا نه ده تا په غټو ډبو پسې خر تړلی نو خر خو یې نشي راښکلی دې دپاره خپل انجن دی اچھا جی نو قرآن فرمائی ان یعمروا مساجد اللہ چې دی جوړ کی جماعتونه د الله شاهدین علی انفسهم چې گواہی کوونکي دي په خپل ځان باندې بالکفر په کفر باندې اوس یو سړی ځان ته چې کافر یم او د جماعت جوړم دا څوک نه وایي داسې څوک هم نه وایي چې زه مشرک یم او د جماعت جوړم نه ځان ته کافر وایي جماعت جوړي او نه ځان ته مشرک وایي جماعت جوړي او دلته قرآن وایي شاهدین علی انفسهم بالکفر گواہی ورکوي په خپل ځان باندې د کفر مقصد یې دا دی چې د په اعمالو کې شرکیات دي چې هغه گواهی د دوی د شرک ورکوي په اعمالو کې کفریات دي په عقایدو کې کفریات په نظریاتو کې دي او هغه گواهی د دوی ورکوي چې دا د کفر او د شرک کار دی نو کده جماعتونه جوړی دی که نه
ما کان شاهدین معنا دا رخه شاه یا خدان ته په حق وای مشرکم ځان ته په حق وای کافرم ځان ته په حق وای ته د يهودي او د عیسائی نه تاسو کا وای زم په سچایم دارنګ ته د هندو د سکو د قادیانی نه تاسو کا وای زم په سچایم دا ټول ځان ته په سچا وای ولیکن قران چې کم چاته سچ ویلی دی هغه سچ دی الحق من ربک نو دلتم قرآن وی شاہدین علی انفسهم گواہی ورکون کی دی پخپل زان باندی دا کفر دا سے کارو نہ کئی اولائک حبطت اعمالهم دغ کسان دی چھ دی اعمال برباد دی وفی النار هم خالدون او دی بوی پا اور کے ہمیشہ اور کے با ہمیشہ ہی مقصد دارے چھ دی شرک سر دا دنیا نا لاڑا نو اور ہمیشگیری دا ہاں کفر پا توبہ معاف کی شرک پا توبہ معاف کی چھ دا دنیا پا جون کی دی دا زن کدن نمخ کی توبہ دا شرک نوویستا توبہ دا کفر نوویستا نو ان اللہ یحب التوابین توبہ قبل ان کو سر اللہ محبت کئی توبہ وستن کو سر اللہ محبت کئی نو قرآن وی توبی سر ہو معاف کی ہو جو توبہ ہو تیوبہ سے او چې چاته بد ښکاری نو توبه به تې وباسي نو چې بد ورته نه ښکاري څه توبه به تې وباسي نو قرآن فرمایي وفي النار هم خالدون دی به وي په اور کې همیشه جوماتونه جوړول د چا کار دی اوس قرآن دغې بیان کوي انما یعمر دا به انشاءالله بیا وایو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د قرآن او د سنت تابعداري نصیبه کړي الله د دین او د اسلام او د شریعت پاسداری راته نصیبه کړي اللہ دا توحید و دا سنت نظریہ و عقیدہ راتا نصیبہ کی اللہ دا شرکیاتنا دا بدعاتنا دا معصیاتنا اللہ منگ بچ و محفوظ کی صحیح ایمان میں نصیب کی اللہ بیماران چی سمر دی چا دا دعاگان و درخواستونه کړي دی بعض بیماران دی اللہ تو اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیبہ کی اللہ سمر مسلمانان وفات شوی دی مغفرت و بخن نصیب کی وصلی اللہ تعالی علیہ